السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. دوستانو، تاسو به مو وایئ چې ډېر وروسته زه ویډیوګانې کوم. دوستانو، ځکه ما ډېرې زیاتې ویډیوګانې اچولې دي، نو تاسو چې تر څو دې ویډیو ته رسېږئ نو هغه ډېر وخت نیسي. ځکه زه ویډیوګانې ما لږ سلو کړي دي چې تاسو دې درس ته راورسېږئ. دوستانو، څنګه مې چې تاسو ته ویلي وو چې زه مختلف موضوعګانې کې تاسو لپاره ویډیو جوړوم. یو مهمه موضوع چې د فرانسوي ژبې کې ده هغه د فرانسوي ژبې گردان یا کانجوګیشن چې ورته وایي. دوستانو، ما تاسو ته په تېر شوي درسونو کې ویلي چې لومړی ګروپ، دوهم ګروپ، دریم ګروپ. نو هغې کې اوس زه تاسو ته غواړم چې دغې ګردانونه تاسو ته در زده کوم چې څه رقم لیکل کېږي. په لیکل کې څه رقم ده، په ویلو کې څه رقم ده، سره د مثالونو. یعنې هر فعل چې تاسو ته ګردانوم او هر یو ته به زه بېل مثال هم بیانوم. تاسو به اوس درس کې وګورئ دوستانو. نو تاسو د روزانه خبرو دپاره فی الحال چې نورمال خبرې وکړئ، حال زمانه او تېر شوې زمانه ډېره مهمه ده دوستانو. نو دغه دوه زمانو کې زه تاسو دپاره دا ګردان کوم دوستانو. دا چې زموږ درس څه شی ده، د څه شي په اړه بحث کوي. یو څه ناڅه خو مې اوس تاسو ته وویله چې نن درې فعله زه تاسو ته چې یو غیغ فعل ده چې خندا کولو ته وایي، او بل چې ده بیا ورپسې لیغ لوستل ده دوستانو، چې دا ډېر زیات روزانه خبرو کې استعمالېږي. او بل ورپسې فغ داسې یو فعل ده دوستانو چې فرانسوي ژبه کې ډېر په مواردو کې استعمالېږي. دې په اړه به زه نن تاسو ته دا موضوع تشریح کوم او تاسو ته به وړاندې کوم دوستانو. دوستانو، زه ډېر زیات خبرې نه کوم، خو یو خبره زه تاسو ته وایم دوستانو چې زما چینل سبسکرایب کړئ، او تاسو نه هیله کوم دوستانو، هیله کوم چې دا شیر کړئ دوستانو، چې تر څو نور دوستان زده هم دغه ښه کار چې تاسو ته ترسره کوم چې نور ته هم ورسېږي. دوستانو، اوس تاسو راشئ درس ته، درس ګورو دوستانو چې څه شي نه بحث کوي. دوستانو، څه رقم چې تاسو ته ویله، نن تاسو ته زه درې فعله دلته تشریح کوم چې څه رقم استعمالېږي سره د مثالونو. دوستانو، تاسو غوږ شئ. لومړی فعل چې تاسو په دلته په سکرین کې تاسو خپله ګورئ، غیغ دوستانو، خندل یا خندا کول ته وایي. دغه فعل به زه تاسو ته اول په پریزان حال زمانه کې، بیا به پاسې کمپوزې په تېره زمانه کې. دا چې پریزان او پاسې کمپوزې چې شي دي دوستانو، تاسو دغه زما تیر شوي ویډیوګانې کې تعقیب کړئ دوستانو. لاړ شئ دننه شئ زما چینل کې وګورئ، دغه تاسو ته به راشي چې دا څه شي ته وایي. تعریفونه هلته شته دی، څه رقم استعمالېږي. خو زه تاسو ته نن دا ګردان ښیم، دلته تاسو زده کولی شئ. دوستانو، غیغ چې دا خندا کولو ته وایي، نو دا چې اوس موږ څه رقم استعمالوو دوستانو، ګورئ دغه سوژې چې دلته د تاسو ته لیکم دوستانو، هغه مغه په انګلیسي کې ورته سبجیکټ پروناون که نه، سبجیکټ پروناون چې وایي هغه سوژې فاعلونه دوستانو، دا همیشه یو رقمي فرانسوي ژبه کې دې معنی. خو تاسو دا عادي خبره دې معنی تاسو پوهیږئ. ګورئ غیغ دپاره دوستانو، غیغ به څه رقم، ژ دپاره به څه رقم راځي. ګوره ژ غي، زه خاندم، معنی دې ګورئ، زه خاندم. تو غي، ته خاندې. ایل غي، هغه سړی یا هغه هلک خاندي. ایل غي، هغه ښځه یا هغه جنۍ خاندي. نو غیون که نه، نو غیو دوستانو یعنی مونږ خاندو، دا جمع ده دوستانو، دا حال زمانه ده که نه. یا خندا به وکړو، خندا کوو. وغي، تاسو خاندئ که نه. همدغسې الغي دوستانو، هغه سړي خاندي، او الغي، هغه ښځې خاندي. اوس دا په تېر شوي زمانه کې دا څنګه ده دوستانو، دا اوس وګورئ. پاسې کمپوزې تېر شوي زمانه، تاسو به په تېر ویډیوګانو کتلي چې موږ پاسې کمپوزې یعنې تېر شوي زمانه په استعمال د افواغ سره، افواغ فعل خو تاسو پېژنئ لرل که نه، د هغې په استعمال سره، د هغې په کومک سره، کومکي فعل په شکل موږ استعمالو، لکه ژ، تو، ایل، دغسې په ادامه کې. خو په تېر شوي زمانه کې دوستانو د غیغ نه دوستانو خندل نه مکمل دوه ټکي جوړېږي. ګورئ زه تاسو دلته راوړم، غیغ 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 غیغ. دې کې به تاسو حیران شئ. ګورئ ژ غي، ما خندلی وو، ته غي، تا خندلی وو که نه تېر شوي زمانه کې که نه. یو چا ته وایي چې هغه خاندي، ژ غي، او که چېرته وایي چې هغې خندلي وو، ژ غي. ژ غي، ژ، tu as, il a ri, elle a ri, nous avons ri, vous avez ri, ils ont ri که نه، ils ont ri. دغسې غیغ ته جوړېږي دوستانو. نو په تېر شوي زمانه کې دغسې غیغ نه غي جوړېږي، او نور افواغ پته راولئ، همدغسې دې نه تېر شوي زمانه جوړېږي دوستانو. دې دپاره زه اوس مثالونه هم تاسو ته وایم دوستانو. ګورئ مثالو ته غوږ شئ. Je ris beaucoup quand je regarde cette comédie. دا جمله څه معنی ورکوي؟ وایي زه ډېر خاندم کله je regarde cette comédie، کله چې دا کومیډي یعنې دا د خندا شی ګورم. څه شو؟ کومیډي هغه څوک چې وایي که نه، هغه کومیډیان چې ورته وایي. دویم مثال، tu ris toujours assez black.
وای ته دغه بله کوم یو رقم ټوکې ته وایي دوستانو، وایي ته همیشه خاندې همدې ټوکې ته دوستانو. دا حال زمانه ګوره په تېر شوي زمانه کې مثال کوم الهغي اسید پلیزنتیر کنه پلیزانتری پلیزانتری کنه دوستانو. وای هغه ښځه وایي خاندي دغه ټوکمار ته څوک چې ټوکې کوي کنه پلیزان ټوکې ته وایي پلیزانتری ټوکمار ته وایي. او د څلورم مثال وګورئ vous avez ri دا هم تېر شوي زمانه ګوره vous avez ri à la même blague plusieurs fois. وایي ته هم دغه یو ټوکه کې همیشه خندل تا خندل توبه خدای دا تېر شوي زمانه کنه تا خندل. ګورئ دغه مثالونه دي دوستانو. مثالو ته پښتو لیکل ته ضرورت نشته زارې جمله معنا کوم تاسو ته. راځو اوس تاسو ته یو بل فعل وایم لیغ دوستانو لوستل ته وایي. دا په روزانه خبره کې ډېر زیات استعمالیږي دوستانو. په غزان کې حال زمانه کې هماغسې ګورئ هماغه ژبه ورته راولو خو ګورئ دلته به اوس څنګه لی ته جوړیږي. ژ لی زه وایم، تو لی ته وایي، ال لی هغه هلک هغه سړی وایي، ال لی هغه ښځه هغه جنۍ وایي. نو لیزو دلته اس نه په زیټ اواز باندې بدلیږي ځکه دوه وایل په منځ کې راغلی نو زیټ اواز وباسي. تېر شوي عین اول دویم درسو کې مې دا خبره کړې وه تاسو ته. مونږ وایو وو لیزې تاسو لوستل کوئ یا لولئ. الیز هغه هلکان یا هغه سړي وایي همدغسې الیز هغه ښځې وایي. همدغسې په تېر شوي زمانه کې پاسې کمپوزې کې همدغسې افواغ سره به کېږي لکه رقم چې تېر ځل وشو. ګورئ خو دلته به لیغ نه لو جوړېږي. ډېره اسانه ده، په تېر شوي زمانه ډېره اسانه ده. ګوره ژې لی تو لو il a lu لو elle a lu nous avons lu vous avez lu ils ont lu لو به نه کوئ صحیح شو لو به نه کوئ که نه خوله به لږ راټولوئ دوستانو. نو دا په تېر شوي زمانه کې د دوستانو ما لوستلی و هغې لوستلی نو معنا یې تاسو خپله جوړه کړئ همدغسې که نه. همداسې راځو دې مثالو ته راځو. اول مثال ته وګورئ il lit son journal chaque matin. وایي هغه چې دا لولي خپل هغه اخبار هر سهار اخبار لولي که نه یعنی هر سهار یې لولي. ګورئ هر سهار. همداسې دویم vous lisez beaucoup de livres pendant vos vacances. وایي تاسو ډېر کتابونه لوستلي دي خپل د رخصت لوستلي نه لولئ که نه حال زمانه ده خپل د رخصتیانو په جریان کې. اوس تېر شوي زمانې ته یو مثال وګورئ nous avons lu tous les documents avant le réunion. موږ مخکې د جلسې نه réunion جلسې ته وایي avant réunion موږ ټولې اوراقونه ډاکومنټس مخکې د جلسې نه یا د ناستې نه لوستلي دي. بل مثال ته وګورئ j'ai lu ce livre en weekend. ما لوستلی دی ce livre دغه کتاب په ویکند کې یعنې ما هغه رخصتۍ کې دوستانو. دغه د مثالونه په حال زمانه کې هم تېر زمانه کې. اوس راځو هغه دریم فعل چې مې تاسو ته ویلی فعل دوستانو. فعل هغه فعل د دوستانو چې په فرانسوي ژبه کې ډېر زیات استعمالیږي په مختلفو مواردو کې په مختلف شکلونو او ډولونو استفاده کېږي. خو فعلا باید داسې رقم ګردانېږي هغه تاسو زده کوئ. ګورئ فعل دوستانو هماغه سوژې به ورته راولو فعل. ګورئ je fais زه ترسره کوم. دا ترسره کول معنا ورکوي په انګلیسي کې چې ډو ورته وایي. تو fais تی ترسره کوي. il fait هغه یې ترسره کوي. همدغسې il fait هغه ښځه یې ترسره کوي. nous faisons دلته اس بیا د زیټ اواز ویستو مونږ یې ترسره کوو. vous faites ګوره لږ بدلون پکې راغی که نه دا بې قاعده دی ډېر بدلون پکې ډېر دی. vous faites تاسو ترسره کوئ دا کار یعنې ترسره کوئ. ils font ګورئ دلته بیخي بدل شو. ils font یعنې هغه یې ترسره کوي او ils font هغه ښځې ترسره کوي دوستانو. دا بې قاعده ده دوستانو. ګورئ فعل نه دلته څه شی جوړ شو. د فرانسې ژبه کې همدغه یو لږ مشکل همدغه ده دوستانو چې کله په دې وپوه شي نور ټول خو اسانه ده. همدغسې پاسې کمپوزې کې دوستانو ګورئ هماغسې افواغ په استعمال سره ژې تو il a کنه nous avons vous avez دغسې ګورئ یو رقم ته fait ټوله ته راځي دوستانو. فقط j'ai fait tu as fait il a fait nous avons fait vous avez fait ils ont fait هغه ما ترسره کړی او تاسو ترسره کړی او هغې ترسره کړی دغسې دوستانو استعمالیږي. په مثال کې به ښه پوه شئ دوستانو. مثال وګورئ je fais mes devoirs chaque soir. وایي زه خپل مکلفیتونه یعنې خپل کارخانګیانې یعنې خپل مسؤلیتونه هر شپه هر ماښام ترسره کوم. ils font de bruit on joue
on joue en jouant dans le jardin. جون دوستانو لکه وی هغوی چې کوي پروژه کې دوستانو په باغچه کې شي کوي فون یعنی بغیر شور کوي دوستانو مزاحمت کوي فون دا دواړه حال زمانه دي اوس تیر شوی زمانه ته ګوره ils ont fait leur valise pour partir en vacances وای هغه خپل بکس جوړ کو دلته بکس جوړول ته باندې د ف استعمالېږي جوړ کړی دی تیر شوی زمانه جوړ کړی دی چې د پاره چې د رخصتیانو لپاره ان چکر ته لاړ شي څلورم مثال ته ګورئ vous avez fait de gros progrès en français vous avez fait تاسو تر سره کړی دی نه تاسو ډیر ترقی کړی دا ګورئ د دې لپاره هم دا ف استعمالېږي تاسو ډیر ترقی کړی دا خپل په فرانسوي کې یعنی پروګرس چې ورته وایي کنه نه ډیر ترقی کړی دوستانو دا په تیر شوی زمانه دوستانو دغه درې فعل راتلونکي به نور فعلونه هم زه تاسو ته کوم څنګه چې تاسو ویلي 15 فعلونه دي چې تاسو تشریح کوم چې تاسو ژبه سره خشي دوستانو هغه دوستان چې وایي زه ډیر تیز خبرې کوم کولی شي دویم ځل باندې دا ویډیو وګورئ به خپې وایي دوستان ان شاء الله که سوال مو به کومنټ کې راته ولیکئ حتی زما انستګرام کې پوښتنه کولی شئ مانه مستقیم دوستانو مننه کوم تاسو نه زما چینل سبسکرایب کړئ تاسو نه هیله کوم دوستانو چې زما چینل زما ویډیوګانې شیر کړئ خپل دوستانو سره او دوستانو خو وخت ولرئ د الله په امان